السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دین محمد صاحب پوښتنه کوي چې زموږ د مسجد امام په سلام ګرځولو کې د راسته طرف او چپه طرف د سلام کې د اواز فرق راولي، یعنی راسته طرف ته چې سلام ګرځوي په لوړ اواز وي، په چپه طرف باندې سلام د په څکښته اواز وي. آیا دا عمل د شریعت سره موافق دی او کنه؟ الجواب حمدا ومصلیا. بلې وروره د دوو سلامو په منځ کې د اواز فرق راوستل دا یو سنت عمل دی. زموږ حضرات فقهای کرامو دې ته سنت ویلي دي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 80 فرمایي: والسنة في السلام ان تكون التسليمة الثانية اخفض من الاول كذا في المحيط وهو الاحسن. او همداسي محيط البرهاني جلد ويم صفحه 3 هغه کې هم وایي: والسنة في السلام ان تكون التسليمة الثانية اخفض من الاول ذكره شيخ الاسلام رحمه الله. او همداسي رد المحتار جلد اول صفحه 353. لهذا دا عمل دا شریعت سره بالکل موافق او سنت دی، پر دې باندې باید اعتراض ونسی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.